د مشال ډیجیټل درنو قدرمنو کتونکو زه محمد شاکر منان یم. دا وخت را سره د جماعت اسلامي پخوانی مشر سراج الحق صاحب ولاړ دی. ډېره زیاته مننه سراج صاحب چې مشال ډیجیټل له مو وخت راکړو. دا راته ووایه چې جماعت اسلامي دا ویلي دي چې موږ به دا ځل چا سره اتحاد نه کوو. اتحاد خو یو سیاسي عمل دی. آیا جماعت اسلامي په سیاسي عمل یقین نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اتحاد کولم سیاسي عمل دی خو نه کولم سیاسي عمل دی. او مخکې مونږ اتحادونه کړي دي، هغه اتحادونو د نتیجې په رڼا کې مونږ دا خبره کوو چې دا جدوجهد به مونږ ځان له جاري ساتو. او د دې جدوجهد بنیادي مقصد په پاکستان کې پارټیانې بدلول یا مخونه بدلول، افراد بدلول نه دي، نظام بدلول دي. نو چې کله مونږ اتحاد وکړو، اقتدار ته پکې خلک وم رسیږي، بیا هغه زمونږ څه په نظام بدلولو باندې نه راضي کیږي. دې وجې نه د ډېر اوږد سوچ بچار د مشورو نه پس جماعت اسلامي په دې موقف ولاړ دی چې دا پړنه مونږ د خپلې جنډې سره او د خپلې نښې سره او د خپل منشور سره به الیکشن کوو. تیر چې تاسو کوم د پی ټی آی یا ایم ایم ای په دور کې تاسو اتحاد کړی دی، په هغې کې یعنې تاسو ته زیان رسېدلی دی، دې د وجې تاسو دا ځل اتحاد نه کوئ؟ خبره زیان زمونږ ذاتي یا د پارټۍ نه دی. مونږ په مقاصدو خبره کوو، مونږ په منشور خبره کوو، مونږ په نظریه خبره کوو. نو مونږ ځکه غواړو چې مونږ دا پړنه اتحاد وکړو د عوامو سره او د هغه بیدار خلکو سره چې هغه د نظام په بدلولو کې زمونږ سره کومک، تعاون، تړون او اتحاد وکړي. د پارټیانو اتحاد همیشه مونږ کړی هم دی او وختي ثابت شوی دی. نو دا پړنه جماعت اسلامي په دې عزم باندې دی چې مونږ به انشاءالله الیکشن کې به برخه مالو او په خپله نښه بالو. سراج الحق صاحب دا هم راته ووایه چې په د زیات بیلونو د مهنګۍ په پټرولیم نرخونو کې زیاتوالي له امله د ملک په بېلابېلو سیمو کې ستاسو احتجاجونه درنې روانې دي. تېر ورځ هم د ملک په بېلابېلو سیمو کې تاسو روډونه بند کړي وو. دا تاسو اسلام آباد ته رخ ولې نه کوئ؟ یو ځای په عوام د زیات نرخونو عمله اغېزمن شوي دي، بل اړخ ته تاسو لارې بندې کړئ، هغه هم بیا نور اغېزمن کېږي. په دې اړه به څه وایئ؟ ګوره د دې احتجاج بنیادي مقصد دا دی چې کم تیل د بهر نه حکومت راوړي، نو که بهر ارزاني نو خلکو له ارزان ورکړي، که بهر ګراني نو حکومت که عوامو ته سبسډي نشي ورکولی نو په منځ کې پکې خپله ډاکه نه اچوي د عوامو په جیبونو باندې. خو مونږ دا وکتل چې یو ډېر لوی تعداد کې دوی چې کوم پټرول له بهر نه راغواړي، بیا په هر لیټر باندې دوی خپل یو ټیکس لګولی دی، لیوي ټیکس ورته وایي، او هغه دومره زیات دی چې د عوامو دپاره ناقابل برداشت دی. نو موږ خو ساده مطالبه کوو چې تاسو د خپل لیوي ټیکس واپس والئ. باقي چې د بهر په مارکیټ کې تیل ګراني نو ستاسو به مجبوري چې په هغه قیمت خرڅ کوئ، خو په د خپل لاره کې پکې د خلکو په جبونو ډاکې مه اچوئ. بیا خو پکار ده چې تاسو سرښار اسلام آباد یا د وزیر اعظم کور مخې ته احتجاج وکړئ. په دې اړه څه وایئ؟ موږ خو د پاکستان نه بهر احتجاج نه دی کړی، پېښور هم پاکستان دی، کراچۍ هم نه، خو پاکستان ده. تاسو لارې بندوئ، هغې ته خلکو ته نور هم زیان رسیږي. لاره خو حکومت بندوي چې خلکو باندې تیل ګران خرڅوي، چې تیل ګران نو خلک ګاډی نشي چلولی، موټرسایکل نشي چلولی، ټرک نشي چلولی، نو د هغې د وجې نه لارې بندې شي. مونږ خو که دا لارې بندې کړي هم دي کم ځای کې، نو د خلکو د سهولت خیال هم پکې ساتلی دی، ټرافیک پکې آزاد ساتو، هلته پکې منځونه کوو، هلته پکې تلاوتونه کوو، هلته سیرت النبي کانفرنسونه پکې کوو، د خلکو د اصلاح او د تزکیې او د تربیت کوشش هم پکې کوو. عوامو ته مونږ تکلیف نه ورکوو، مونږ د عوامو د تکلیف د لرې کولو لپاره دا هر څه کوو. سراج صاحب دا هم راته وایي چې مهنګۍ سره سره په خیبر پښتونخوا کې او بیا په بلوچستان کې ډېره زیاته غټه چې کومه ایشو ده هغه بدامني د نامني ده. جماعت اسلامي د مهنګۍ سره سره چې هغه د بدامنۍ د نامنۍ په دې لړ کې یو تحریک شروع کړي، په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ګوره زه یو بنیادي خبر درته کوم، زمونږ د دې ټولو ستونزو د دې ټولو مشکلاتو علاج په وطن کې د اسلام نظام دی. هغه اسلامي نظام ته قوم تیار شو او اعتماد یې وکړو، په هغې کې زمونږ د خېټې د ډوډۍ مسله هم شته، په هغې کې د تن د کپړې مسله هم شته، کې د بچي د تعلیم مسله هم شته، کې د بیمار د علاج مسله هم شته. الله د اسمان نه یو نظام را لېږلی دی د قرآن
او د حدیثو په صورت کې موجود دی. 1000 ساله مسلمانانو په دې دنیا کې حکومت کړی دی او دا وخت د استعماري قوتونو موږ د هغه ښایسته نظام نه محروم کړي وو. لکه دلته ایجنټان دي، دلته پارټۍ دي، دلته ډلې دي. نو موږ بنیادي طور د دې احتجاجونو په ذریعه باندې دا قوم هغه اسلامي نظام له تیارو. او زه ایمان په دې خبره لرم چې دلته کې هر بدلون چې راشي، که یو ګیري والا سړی وزیر اعظم شي، که پټکي والا سړی وزیر اعظم شي، که حاجي صاحب وزیر اعظم شي، که غازی صاحب وزیر اعظم شي، خو چې په لاس کې د خدای کتاب نه دی زموږ مسلې نه حل کیږي. نو موږ د پارټو د بدلولو په ځای باندې د دې نظام د بدلولو دپاره کوشش کوو.